خو په ټول مخلوق کې د هر چا نه اوچت زمون ښکلی د دواړو جهانو سردار مبارک دی، د ټولو پیغمبرانو امام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، د دواړو جهانو سردار مبارک وی پرواز د قیامت لواء الحمد د حمد جنډه به زما په لاس کې، او د آدم علیه السلام نواله د عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران به زما د جنډې لاندې. دا څومره لوی شان شو. او د دواړو جهانو سردار مبارک جنت ته پیغمبران مورمخ کې راغلی دی، رسول الله مبارک رستو راغلی دی، او د ټول نړومبې د جنت دروازه به وي زه ډبومه، رسول الله مبارک د جنت په دروازه باندې قدم نی خو دی، یو پیغمبر به په قدم کې نه دی. دا زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک لوی شان. الله آدم علیه السلام راولیږه، د عیسی علیه السلام پورې پیغمبران الله راولیږل. خو رب العالمین هر یو پیغمبر ته ویلی دی که چېرته ستا په وخت کې ما د آخر زمانې پیغمبر راولیږه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، نو لتؤمنن به په هغه به ایمان هم راوړې، ولتنصرنه امداد به هم کې، داغه امتی کېږي به ایمان بم پرې راوړي امداد بم کې. او بیا الله ورته وایي اقررتم اقرار مو که؟ هغوی وی او اقرار مو که. د هر پیغمبر نه وعده اخیستې ده که ستا په وخت کې راغی ایمان به پرې راوړي امداد به پې کې، یعنې ته به امتي. دا زمونږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک له الله لوی شان ورکړی دی. یو ځل د موسی علیه السلام څخه خبره راله، د دواړو جهانو سردار مبارک وی لو کان موسی حیا، که موسی جم دیو نو زما د تابعدارۍ نه به د هغه دپاره بل شی جایز نه، هغه به زما اتباع او تابعداري کوله. الحمدلله ټول وایه الحمدلله ټول په زوره بیا په زوره الحمدلله. دومره لوی شان زمون ښکلی پاک پیغمبر مبارک له الله ورکړی دی چې کله ورځ د محشر شي رونو حساب کتاب به نه شروع کېږي، او هر انسان به په خپلو خولو کې ډوبي. د دنیا دا نظام بني داسې هر انسان پسې به خپله خولې نښتي، نور به د 1 میل په اندازه باندې راښکته شي، هر انسان به په مصیبت کې اختی. دا خلق به وی چې اوس الله حساب کتاب شروع کې چې څوک جنت ته جنت ته بلار شي، که څوک جهنم ته جهنم ته بلار شي، خو چې ردې سخت نه خو خلاص شو کنه. نو چې په انسان تکلیف راشي نو پلار او مور لذي، نو دا مشران چې دا کم مشران او پوی خلق ته نو دا بلار شي حضرت آدم علیه السلام لا هغه ته وی انت ابونا، ته خو زمونږ پلار یې کنه. تو ګوره بچی دی پسونه سختۍ کړي، رب العالمین لرا سره لاړ شه، الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع کا، چې څوک جنت ته جنت ته به لاړ شي، که څوک جهنم ته جهنم ته به لاړ شي، او چې د دې سختۍ نه خلاص شو. حضرت آدم علیه السلام چې د پیغمبرانو پلار دی، اب ورته وایي زه دا کار نشم کولی، د دې حل نه یم. او دا ولی زکه په جنت کې اوسېدم، رب العالمین د یو اونې نه منې کړی وم چې ولا تقربا هذه الشجرة، دې اونې ته به نه نږدې کېږي. شیطان ظالم راغی قسمونه یې ورته وخوړل چې دې کې م خیر دی، هغې اونې ته نږدې شو، اوږده واقعه ده، الله پې خفه شو، ځمکې ته یې راکوز کړل. او حالان کې الله قرآن کې فرمایي ونسیا ولم نجد له عزما، آدم علیه السلام چې څه کړي دي هیر بیا به یریږي. وایي که ما ته الله وایي چې ښه ته ولې اونې ته ونږدې کېدې، نو زه به څه کوم، د ځان غم به ير سړي سره. ښه بابا منګه څوک لاړ شئ تاسو نوح علیه السلام لره آدم ثاني د بیا وروسته الله دنیا د هغه نه آباده کړې ده. نوح علیه السلام پسې به دا خلک د محشر میدان کې ګرځي پیدا بکي، هغه ته به وایي چې الله له موږ سره لاړ شه او الله ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي.
دا مونږ خو ډېر زیات سختۍ کیو. نوح علیه السلام به ورته زم دا کار نشم کولی ځکه د نوح علیه السلام بچیو کافرو چې دې کشتۍ کې کېناسته هغه ته ویې تم را سره کېنه هغه ورته جودي غر ته خېجم ما به بچ کي په دې کې چپراله اوبو یوړ هغه کافرو. نو نوح علیه السلام وله دعا کړې وه نو الله خو د کافر د دعا نه منیواله راوسته دی. بل دا چې نوح علیه السلام خیریم کړی وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الله چې یو کافر پرې نه دی. نو اسنه چې الله ما ته وی چې دا د کافر د پاره دعا ولې کوله هلته یې ورته خیرې کولې او دلته سپارښونه کې نشم دا کار کولی. کم خوا لاړ شو؟ لاړ شه ابراهیم خلیل الله له. خلق براش ابراهیم علیه السلام له چې تا الله ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي ابه وی نشم کولی دا کار نشم کولی. زما د خولې نه یو درې خبرې ختلې دي صحیح وي خو لیکن د هغې هغه شکل جدا دی. چې کله ابراهیم علیه السلام هغې کافرانو د اختر میله و هغوی له تلل ابراهیم علیه السلام ته یې موږ سره لاړ شه ده ورته وی انی سقیم زه بیمار یم. نو ظاهري بیمار خو نو که نه هرونو بیمار تم تکلیفی او د یو پیغمبر امتیان چې هغوی کفر او شرک کوي هغه ته به تکلیفی هغه توریه وکړه. نو هغه خلکو دې پرېښود بوتان یې پسې چل ماتول چې ورته یوازې شم چې بیا کله بوتان مات کړه نو هغه تبر یې د هغې غټ اوښ په اوږه باندې کېښوده هغوی ورته تا مات کړی دي وایي چې تبر چا سره یې وایي د هغه نه تپوس وکړې هغه مات کړی دي. هغوی اصل کې ملامته کول چې تاسو عبدي بو چې د خو دې خو ماتول نشي کولی. نو زه به ورته ویم چې دوی ماتول نشي کولی دا عبادت یې ولې کوې نو هغې ملامته کول. بل چې کله په لاره باندې تېرېده نو خپله بیبي ورسره یې وه هغه ځای کې یو ظالم بادشاه د خلکو نه بې ښځه چې ورسره وه نو خاوند به یې وله مړ کو او چې چا سره به خور وه وی بیا زه دا رور به ورسره وی دا خور باسې هم چاته په نکاح ورکوي زه به یې په نکاح کړم. نو چې د ابراهیم علیه السلام نه یې تپوس وکړه چې دا دې څه ده وی دا زما خور ده. نو ګوره توریه کړې وه معنا بعید یې غشتې وه او قریب یې پرېښې وه. ګوره مسلمانانو سړي مسلمانان ټول مابین کې رونه خویندې دي که نه نو اسې نه چې ما نه الله تپوس وکړي زه به الله ته سیم دا کار نشم کولی. چرته لاړ شو؟ لاړ شي موسی علیه السلام له. نو دا خلک به راشي موسی علیه السلام له هغه ته به وایي چې تا الله ته سوال وکړه تا سره الله خبرې کړې دي په کوهې تور کې چې حساب کتاب شروع کې نشم کولی دا کار. ولې نشي کولی؟ وایي به چې زما د قوم یو سړی او د فرعون د قوم یو سړی دواړه په جګړه نو هغې قبطي او فرعوني زما د قوم په سړي باندې زیاتې کو نو ما د ادب دپاره یو څوک ورکړه هغه را تخپي وغځولې هغه مړ شو. اگر چې الله معافیم کړی د هغه سړی کافر هم و که ما ته الله وایي چې هلته په سکون ووجل او دلته سپارښونه کوي نو زه به څه کوم. ښه نو موږ خیر چرته لاړ شو عیسی علیه السلام له لاړ شي. دا خلک به راشي حضرت عیسی علیه السلام له دی به د محشر په میدان کې یو ځای کې پیدا کړي د الله ته زموږ دپاره سپارښ وکړه چې حساب کتاب شروع کړي. ابوی نشم کولی خلکو خو زه الله سره شریک کړیم زما مور شریکه کړې ده زما عبادت یې کړی دی. که الله راته ووایي چې تا ورته ویلي و چې زه او ستا زما مور ستاسو خدایان یو نو زه به الله ته څه ویم؟ الله ته پته ده چې دوی نه ویلې زه به څه ویم؟ زه نشم کولی. کم خوا لاړ شو؟ لاړ شی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له هغه کې داسې څه شته دی نه چې هغه پې شرمنده شي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک وی دا خلق به مال راشي وی چې مال راشي وی ما ته وی چې الله ته ووایه چې زمونږ دپاره سپارښ وکړه او دا کار ته وکړه. رسول الله مبارک ورته وی زه د دې اهل یم دا کار زه کولی شم. الله ته په سجده باندې پروزم رب العالمین سجده به وکم داسې ثنا به د الله وکم چې اوس ماته یاده نه ده. الله به وی زما حبیبه سر اوچته وه سپارښ کو سپارښ به دې قبلیږي. نو د دواړو جهانو سردار مبارک په وی چې الله د خپل مخلوق سره د حساب کتاب شروع کا نه الله به حساب کتاب شروع کی د دنیا دروازه د سلورم حصے په برابر د شپږو غنټو په مقدار او په اندازه به الله ټول مخلوق سره حساب کتاب وکي. نو الحمدلله منګ او تاسو الله هغه پیغمبر درکړی دی چې یو قسم الله ته نشي ویلی چې حساب کتاب الله شروع کا او ټول خلق به زمون خپل پاک پیغمبر ورکړل راځي.
اخیری نبی دی د دواړو جهانو سردار مبارک وای یو بلډینګ نو یو سړی په تیرېده وی چې وی کتوی چې دا خو ډېر زیات خشته او خوبصورته بلډینګ دی خو د یوې خښتې ځای پکې خالی دی چې دا یو خښت هم پکې وه حسن بیا نورم زیات شوی د دواړو جهانو سردار مبارک وی هغه خښته زه یمه زه رالم بس هغې بلډینګ کې ولګېدم بلډینګ کې د خښتې ځای باقي پاتې شوی نه دی چې بل پیغمبر بله خښته دې راشي بل پیغمبر به نه راځي او چې زه پکې ولګېدم د هغې بلډینګ حسن زیات شو زمونږ ښکلی پاک پیغمبر وږ د آخري پیغمبر خاتم النبیین بل پیغمبر به د دواړو جهانو د سردار مبارک نه رستو نه راځي دا مې درته د ښکلي پاک پیغمبر واقعه شان بیان کړ